بسم الله الرحمن الرحیم. بلې اول خو دا پیښه متاسفانه سوې ده او موږ تېره ورځ هغه هم وغندله او هم ویل چې بیا تکرار ونه سي. واقعیت خو دا ولې داسې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ته خبره نه ده راخیستې. ممکن هلته هم د دې پیښې سره سیاسي اډانه موافقه نه وه، ځکه به هغو نه وي راخیستې. خو په هر صورت دا کار ډېر بوږنوونکی و او ډېر نادرست کار و چې بیا تکرار مخنیوی باید وسي او هغه مسلې او ستونزې چې پیښیږي هغه ځان ته معقولې لارې لري. سیاسي دیالوګ او تفاهمات سته او موږ دوی سره په ډېرو مسایلو کې مباحثې لرو، ناستې پاستې لیده کاته، هغه ټولې لارې داسې باید دا مسایل پرې حل سوي وي، نه داسې خدای مکه په تجاوز باندې. همدا پوښتنه ما کوله چې د مناسبې لارې چې تاسو یادوئ یا ډیپلوماتیکې لارې، ریپورټونه دا و چې پرون د پاکستان سفیر احضار شوی و په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت ته. څه یې وویل؟ سفیر څه وایي؟ سفیر هم نه مني دا خبره؟ بلې هغه ویلي چې موږ به دې موضوع باندې معلومات کوو چې دا ولې سوي دي او څه پیښ و، دا خبره کړې او زموږ له خوا په خپل واضح پیغام ورته ورکړ سوی ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ داسې موضوعات خو د جګړې سبب لا کېږي، ډېر لوی پیښې او د ناورین سبب کېدلی سي چې باید تکرار نه سي. دا پاکستاني اړخ هم پوهېږي په دې باندې چې دا مسله واړه نه ده او که داسې تکرار سي طبیعي ده چې عکس العمل به لري او خدای مکړي دواړو هیوادونو او د دواړو ملتونو ترمنځ د درز موضوع ده، نه باید داسې څه ته لاره هواره. خو پاکستاني لوری یو اندازه پړه په تاسې اچوي. د دوی په رسمي اعلامیه کې راغلي دي چې په تیرو څو میاشتو کې له تاسې سره مکرره غوښتنه له تاسو شوې وه، لکه اعلامیه چې وایي چې د سرحدي سیمو خوندیتوب دې وکړي دوی او د دوی په وینا له هغه ځایه یعنې له افغانستان ځینې ترهګر راځي او په پاکستان کې بریدونه کوي او تاسې یې مخه نه نیسئ. دا موضوع سمه تر ډېره پورې نه ده. موږ په برخه کې چې موږ مسؤلیت لرو هڅه کړې او کوو، لا هم قرار نه یو ناست. ولې دلته یو اغزن تار هم دوی تیر کړی و. د اغزن تار باوجود او د دې سره چې پاکستاني کوم ځواکونه چې هلته میشته په ډیورنډ په کرښه باندې هغه هم شتون لري. په هر ډېر کم فاصله کې دوی یو پوسته سته، یو قرارګاه او صحیح لري. د دوی سره چې دوی مخنیوی نشي کولی، له داسې حال سره چې امارت بیخي نه وی راغلی. دلته ناهموارې سیمې دي، غریزې سیمې دي، ځینې داسې سیمې دي چې زموږ ځواکونه هلته نه دي ځای په ځای سوي تر اوسه پورې، ځکه موږ د تشکیلاتو په مسایلو باندې بوخت یو، د اردو جوړېدل او د پولیسو استخدام، د سرحدي ځواکونو استخدام، نوی کار پرې شروع ده. نو موږ به کله داسې کولی شو عاجل دې شي ته رسیدګي وسي. د موقف په حد کې موږ وایو چې اسلامي امارت هېڅکله اجازه نه ورکوي د افغانستان خاوره د چا په ضد استعمال شي، په شمول د ګاونډیو او د دې چا په ګټه هم نه بولو، دې ته اجازه هرګز نه ورکوو. خو دا سیمې ټوله ناهمواره ده چې پاکستاني ځواکونه له خپل خاردار سیمو او له منظمه ځواکونو سره نه توانېږي چې د دې اوښتنې مخه ونیسي یا د ځینو پیښو مخه ونیسي. نو موږ بیا څرنګه ملامت شو؟ موږ بیا څرنګه کولی شو په کومو امکاناتو دا کار وسو کولی؟ خو مجاهد صاحب د دوی په اعلامیه کې یو دلیل دا ښوول شوی دی چې ګواکې تاسو ته یې څو ځله ویلي وو او له تاسو سره په تماس کې وو، له هغه نه وروسته چې تاسو اقدام ونه کړ، د دغو کسانو مخه مو ونه نیوله، دوی بیا هغه د برید وکړ پرون په خوست کې چې لسګونه کسان ووژل شول او په کونړ یې هم برید وکړ. نه، دا برید خو داسې کسانو باندې سوی چې هغه بې ځایه سوي خلکو کلونه وړاندې د جګړې نه بې ځایه سوي دي. د شمالي وزیرستان او دلته چې کله پیښې وسوې خوست ته راغلي وو، ځینې په پکتیکا کې وو، ځینې جو کې مېشت سوي وو. هغه څوک دي چې موږ ته دوی هېڅ د هدف په شکل نه دي راپه سوي او نه موږ داسې شواهد پیدا کړي چې دوی د په هغو پیښو کې لاس درلودلی وي چې په پاکستان خاوره کې واقع کېږي. زه فکر کوم دا نښې کېدل د عامو خلکو د ملکیانو، تاسې ولدل ویډیوګانې چې هلته اطفال، ښځې او ماشومان شهیدان سوي دي، هغو لاس لاره د پاکستان په بیامنیو کې دا معقوله نه ده. داسې یو هڅه سوي ناسم کار سوی ده، داسې کار سوی چې د دواړو هېوادونو هغه اړیکې نه دي سنجول سوي. یعنې تاسو دا ردوئ که څه هم دوی په تاسو تورونه لګوي چې ګواکې له دې خوا ترهګر ور اوړي. بل دا چې ستاسو په اعلامیه کې هم سخته لهجه کارېدلې ده. ستاسو لخوا پرون یو پیغام او نن د دفاع وزارت هم ویلي دي چې دوی د افغانانو حوصله نه ازمایي او که نه دا به ډېر سخت عواقب ولري. مطلب مو څه دی؟ څه به وکولی شي چارواکي؟ بلې موږ اول نه غواړو د پاکستان هیواد په شمول هیڅ ګاونډي سره باندې اړیکې ولرو یا خدای مکه په جنګ کې ښکېل شو یا دغه مسایل ملتونه په ناورین واړوي. دا د چا په خیر او ګټه هم نه بولو. خو که افغانان مجبوره کېږي خاوره او زموږ هویت، زموږ استقلال، زموږ د خاورې حرمت دې ته کتل نه کېږي او بې حرمتي وسي،
بیا نو هغه څه دي چې افغانان بیا وسیله کېږي دې موضوع ته که بیا وسیلې چې دا بیا چا په خیر نه ده بیا هغه وخت ډېر سخت تصمیم نیول کېدلی شي. ښه نو فکر کوئ چې تاسو په دغسې یو حالت کې یاست چې هغه سخت تصمیمونه چې ځینې خلک حتی دې ته اشاره کوي چې کیدای شي خبره جګړې ته واوړي وبتوانېږئ چې دا کار وکړئ؟ موږ د خپلې خاورې دفاع مسؤلیت لرو په هر په طاقت توان چې په لاس کې لرو د خپلې خاورې د واجب نه دفاع کوو او د خپل استقلال او د مځکې او د تمامیت نه دفاع کوو او دا کار موږ د امریکا په مقابل او د ناټو په مقابل کې کړی د پاکستان په مقابل کې بالکل کولای شو. او بل دا چې ځینې خلک دې ته اندېښمن دي چې په خلکو په اړیکو په سوداګرۍ باندې په راشه درشه باندې دا ټول منفي اغیز کوي. ستاسو خصوصا دغه توندې اعلامیې هم یو ډول منفي تاثیر کولی شي. دې ته مو پام کړی دی چې باید یو څه احتیاط وشي له دغسې ویناو سره چې د خلکو او په سوداګرۍ باندې منفي اغیز ونه کړي؟ موږ ټول اپات سنجوو دا خبره خو موږ هغه صورت کې کړي چې تکرار سي او د موږ د خاورې هویت او حرمت او ازادي او خپلواکي ته نظر ونه سي بیا خو موږ ډېر شیان قرباني کړي د خپل خاورې د ساتنې لپاره. بیا نو سوداګري هم قربانولی سو بیا نو دغه تجارت هم قرباني کولی سو او نور لارې موږ دې ته پرېږدو نو هغه هم د احتمال په صورت کې ویلې که تکرارېږي اوس خو دغه وسیله ده چې دوی پرېږدو که هوایي برید یې وکړه موږ تر اوسه برید نه ده کړی ورته انتقامي عمل هم نه ده کړی دا زموږ له خوا نه حوصله ده خو دا په پاکستان هم لازمي ده هلته سیاسون وجود لري هلته پوه خلک شته هلته دغسې خلک شته چې دغه شیان عواقب سنجولی شي تجارت ته نه زموږ په ګټه نه ده د پاکستان هم تجارت ته اړتیا ده زموږ د دواړو ملتونو اړیکو دوامداره اړیکو ته اړتیا ده ځینې پیښې وړې وړې قضایي باید د دې باعث نه سي دواړو هېوادونو ترمنځ ډېر لوی تنش لاره هواره کړي او دا بې سنجشه کار باید بیا تکرار نه سي که تکرارېږي هغه صورت کې موږ ویلی سي بیا هر څه کېدلی شي. ښه که څه هم پېښه خو نه وي ده خو بیا هم د دغې پېښې د سړښت لپاره مو څه کړي دي دا نن سبا چې دغسې تشنج یا دغه کړکېچ چې رامنځته شوی دی او بالاخره د افغانستان په خاوره شوی دی چې دغه راکم شي دغه حالت؟ موږ تر خپله حده کوشش کوو چې تنش په عمل کې منځته رانسي. تېر ورځ موږ د دوی د سفیر سره خبرې وکړې او هغوی هم ژمنې وکړې چې د ډیپلوماټیکو چینل د فعال ساتلو لپاره به خپل ټول تلاش کوي. موږ کوشش کوو داسې مسایل د سیاسي لارې نه حل سي. هغه شی چې دوی شواهد لري یا دوی اندېښنه لري او هغه د دغسې برید باعث شوي هغه موږ سره باید شریک سي چې موږ هم کار وکړو په موضوع او هغه څه چې واقعیت نه لري مثلا ماشومان او ښځې په عادت لاندې راغلي هغه موږ دوی سره شریک دا یو ظلم شوی دی له اطفالو سره له ښځو بې ګناه خلکو سره د دوی باید دوی ځواب ووایي خو د دې لپاره چې آینده کې داسې قضیو مخه ونیول چې دغه راکم شي دغه حالت. موږ تر خپله حده کوشش کوو چې تنش په عمل کې منځته رانسي. تېر ورځ موږ د دوی د سفیر سره خبرې وکړې او هغوی هم ژمنې وکړې چې د ډیپلوماټیکو چینل د فعال ساتلو لپاره به خپل ټول تلاش کوي. موږ کوشش کوو داسې مسایل د سیاسي لارې نه حل سي. هغه شی چې دوی شواهد لري یا دوی اندېښنه لري او هغه د دغسې برید باعث شوي هغه موږ سره باید شریک سي چې موږ هم کار وکړو په موضوع